नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कि हागा कसोना چې باغ باندې قرباني واجب ده، صاحب نصاب وي، مالدار وي، بیا یغه ته پچار دو چې د قرباني لپاره دا د داسې زناور انتخاب وکړو چې هغه زناور غټ وي، مزه وي او د غوښه خوږه وي، چې څومره بهتر زناور د قرباني کولای شي دومره بهتره خبره. په معاشره کې دا یوه غلطفهمي ده چې کله خو داسې چې یو په دې قربانۍ په زناور کې بعضې خصلت وي، بعضې ښه خصلتونه یې پکې خوبۍ وي پکې، خو خلک هغه خوبۍ په د قرباني په زناور کې هغه عیب شمېروي. ډېره غلطه خبره ده. مثلا که په عام حالات کې یو داسې زناور وي چې پکې یو عیب وي، هغه خو صحیح عیب دی پکې، خو که چیرې هغه زناور د قربانۍ لپاره خاص کي، بیا هغه عیب په خصلت باندې بدل شي، په ښه خوبي باندې بدل کېږي او خلک درته نه کسي. خلک دا یایي چې که یو په عام زناور کې هم یو شی عیب وي، عیبدوره وي، هغه عیب قرباني په زناور کې هم چلېږي. دا غلطه خبره ده. بلکې مثلا خاصي زناور دا یو داسې عیب دی که عام زناور وي او قرباني ونه وي، دا کې خو عیب شته، عیبنوک دی. او که چیرې دغه زناور د قربانۍ لپاره خاص کې ذبح کوي، قرباني کوي، بیا د دغه قرباني بهتره ده. او د خاصي زناور قرباني بالکل جایزه ده او فقها دا هم فرمایلي دي چې بهترینه قرباني دا د خاصي زناور، هغه زناور چې هغه ټاکلی وي، خاصه شوی وي. ځکه چې سنن ابي داود کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نقل کړی دی: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املاحين مجعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله قرباني کړله، بیا د قربانۍ لپاره د داسې زناور انتخاب کړ چې هغه غټ و، مزه و، او داسې هغه زناور چې کوم د یو غوښه خوږه وه، هغه خصي و او د ښکرې ول وه، داسې زناور و نبي علیه الصلوة والسلام قرباني کې ذبح کول، د یو قرباني کړله. او د دغې بنیادي وجه دا ده چې د داسې زناور غوښه ډېره سخته خوږه وي. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دا منقول دي چې ان الخصیه اولی لان لحمه الذ واطيب، چې خصي زناور دا تاسو قرباني کوئ ځکه دغه بنیادي وجه دا ده لان لحمه الذ واطيب، چې دغه غوښه خوږه ده او کوشلې ده. نو که چیرې دا زناور وي چې خاصي وي، په چارو چې دغه میشتو قرباني وکړي، که هغه نشي بېلول، بیا د بل زناور قرباني هم جایزه ده. داسې نه ده چې هغه مکروه ده یا جایزه نه ده. او که چیرې داسې وي چې چاته خاصي زناور ملاوي شي، د دغه قرباني بهتره ده، ځکه چې دغه زناور د غوښه خوږه هم وي او د دغه غوښه بهتره هم وي. نو د دغې خبرې بیانولو بنیادي مقصد دا دی چې ډېر خلک داسې چې هغه دا یایي چې د خاصي زناور قرباني دا جایزه نه ده، او بلکې خبره دا ده چې د خاصي زناور قرباني بالکل جایزه ده او بهتره خبره